السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. عربي د افعالو ګردان دا زموږ لومړی درس دی. ګرامر کې دی نه وروسته به د عربي افعالو ګردان موږ کوو انشاءالله، هم معلوم هم مجهول انشاءالله. نو زموږ نننی درس د اوزان فعاله په باره کې دی چې فعاله څو ګردانه لري، مذکر غایب لپاره څو دي، مؤنث غایب، مذکر حاضر، په دې ټولو به تاسو انشاءالله زه پوهیږم. نو درس پیلولو نه مخکې تاسو نه هیله کومه چې زموږ د چینل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو نوي درسونه موږ اپلوډ کوو هغه تاسو ته په لومړي سر کې درسي. نو خپل درس پیلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. د دې درس پیلولو نه مخکې غواړم تاسو ته دا ووایم دا مهم اصطلاحات دي چې فعل څه ته وایي، فاعل، فعل ماضي، امر، نفي، فعل معروف، فعل مجهول. دا څه ته وایي؟ فعل کار ته ویل کیږي، فعل خپله یو کار ته ویل کیږي. فاعل څه ته ویل کیږي؟ فاعل په انګلیش کې فعل ته ورب ویل کیږي، فاعل ته سبجیکټ ویل کیږي. سبجیکټ فاعل کارکونکي ته ویل کیږي. The doer of an action is called subject. کارکونکي د یو کار کوونکي ته هغه ته فاعل ویل کیږي، فاعل ویل کیږي. ها فعل ماضي څه ته وایي؟ تیره زماني ته ویل کیږي. تاسو ته به دا معلومه past tense فعل ماضي تیره زماني ته ویل کیږي. بل امر، امر څه ته وایي؟ فکر چې د یو کار حکم کیږي، یو چاته امر کو هغه ته امر ویل کیږي، امپیریټیو. ها نفي، نفي د امر ضد عکس ده، نیگیټیو، منفي. نفیه منفي، نفي نه کولو د کار ته ویل کیږي. یو کار نه څوک منع کوي نو هغه ته نفي وایي. بل فعل معروف، فعل معروف ده چې دا څه ته وایي؟ داسې کار چې کوونکی یې معلوم وي. فعل معروف داسې یو کار ته وایي چې کوونکی یې معلوم وي، یو عمل ترسره کیږي خو د هغې کوونکی معلوم وي، هغې ته فعل معروف وي. بل فعل مجهول څه ته وایي؟ فعل مجهول داسې یو کار چې د هغې کوونکی معلوم نه وي، یو کار کیږي خو کوونکی معلوم نه وي درته، نو هغه ته فعل مجهول ویل کیږي. نو دا لنډ اصطلاحات وو چې دا باید تاسو صرف ذهن کې وساتئ. اوس دلته راځو. grammatical forms اوزان فعاله. فعاله، فعاله د عربي ټول ګردانونه هر افعالو کې هر ګردان چې کوئ تاسو په دغه سره کوئ. فعاله مثلا فا کلمه ده، عین کلمه ده، لام کلمه ده. د دې په وزن سره نورې کلمې ټول تاسو کولی شئ. اول دا ووایو بیا تاسو پوهیږئ. فعاله په ځای مثلا کتبه، ضربه، دغسې نور ډېر هغه دي. ها فعل ماضي معلوم، تیره زمانه چې معلومه وي، مجهوله نه وي، معلومه وي، دا ګردان دی معلوم ده. ها موږ عربي کې مذکر غائب ته چې غائب وي، نه وي، حاضر موجود نه وي، هغه لپاره درې صیغې لرو موږ. فعاله، فعاله، فعلوا، فعاله، فعاله، فعلوا. او معنی کوم مؤنث غائب ته موږ هم درې صیغې لرو. مؤنث غائب ته درې صیغې لرو. فعلت، فعلتا، فعلنا. او مذکر حاضر ته چې حاضر وي درې صیغې لرو. فعلت، فعلتما، فعلتم، دا درې صیغې شوې. او مؤنث حاضر ته چې څو لرو؟ درې. فعلتي، فعلتما، فعلتن. او متکلم مذکر او مؤنث ته دا راځي فعلتو او فعلنا. ها مذکر غائب ته چې غائب وي، نه وي. فعله، فعله هغه ترسره کړ، he did. فعله هغه ترسره کړ، مفرد دی. فعله هغوی دواړو ترسره کړ، هغوی دواړو وکړ، دا کار یې وکړ، هغوی دواړو ترسره کړ. they both did، they both did. فعله. بل فعلو، فعلو هغوی ټولو ترسره کړ، they all did. هغوی ټولو ترسره کړ، they all did. دا مذکر ته راځي. فعله، فعله، فعلو. مفرد، تثنیه، جمعه. مفرد، تثنیه، جمعه. بل مؤنث غایب ته اوس غایب ته څه وایو؟ فعلت، فعلت هغې ترسره کړ، فعلت هغې ترسره کړ. بل فعلت، فعلتا، فعلتا هغوی دواړو ترسره کړ، تثنیه، دوه کسان، دوه نفر، دوه نجونې، هغوی دواړو ترسره کړل. they both did، they both did. ګوره دا فعلاسو مذکر ته، فعلتا
مؤنث غایب ته شو. ښه فعلنا هغوی ټول تر سره کړ. they all did هغوی ټول تر سره کړ. فعلو مذکر، فعلنا غایب مؤنث ټول ته جمع، هغوی ټول تر سره کړ. they all did فعلنا. ښه مذکر حاضر ته چې حاضر وي غایب نه وي. ښه فعلت تا تر سره کړ مفرد ته، ښه تثنیه نه ده مفرد. فعلت تا تر سره کړ. فعلتما تاسو دواړو تر سره کړ. دوه نفر you both did. فعلتما تاسو دواړو تر سره کړ. فعلتم تاسو ټولو تر سره کړ. تاسو ټولو تر سره کړ. you all did فعلتم مذکر حاضر فعلت، فعلتما، فعلتم. مؤنث حاضر ته چې راځي حاضر ته فعلتي تا تر سره کړ. اوس موږ مؤنث ته نشو ویلو فعلت مذکر ته راځي، مؤنث ته فعلتي تا تر سره کړ you did. فعلتما تاسو دواړو تر سره کړ. فعلتما تاسو دواړو تر سره کړ. وخی دلته یو شی تاسو هم چې تسنیه کې د مذکر او مؤنث فرق نه راځي. ګوره فعلتما مذکر تم راغی، فعلتما تسنیه تم راغی. نو دا بیا تاسو ته معلومیږي ځکه حاضر دی چا سره چې خبرې کوي حاضر تاسو سره حاضري، نو مخاطبي هغه تاسو ته معلوم وي چې مذکر دی که مؤنث، نو یو ضمیر راځي. ښه دلته دا دوه تسنیه سو. فعلتن جمع، فعلتن تاسو ټولو تر سره کړ، تاسو ټولو تر سره کړ. you all did فعلتن تاسو ټولو تر سره کړ. ښه متکلم ته چې راځي څوک چې متکلم چاته وایي چې څوک خبرې کوي هغه ته چې راځي عربي فعلتو ما تر سره کړ. فعلتو ما تر سره کړ I did. ښه فعلنا مونږ تر سره کړ، مونږ ټولو تر سره کړ we did. فعلنا مونږ تر سره کړ. فعلتو که مذکر وي که مؤنث وي دا فعلتو راځي ما تر سره کړ. فعلنا که مذکر وي که مؤنث وي دا جمع ده مونږ تر سره کړ. نو دا موږ نننی اوزانو. اوس تاسو وایئ چې دا څه جنجالي هغه ده چې دا فعله فعلو فعلت فعلتا فعلنا دا د عربي دې ته ګردان وایي. د دغه په مطابق تاسو نور ټول پیدا کولی شئ. اوس مثلا تاسو وایئ چې موږ اکاله هغې یو نفر وخوړ، اکاله ویې دغه اوزانو ته ګورئ دا په همغه باندې تطبیق کوئ. مثلا فعله په هغه کې اکاله اکره ویخوړ، لا مرسل اکاله دوه نفر وخوړ مذکر غایب. اکلو هغوی ټول وخوړ. اکلت اکلتا اکلنا اکلت اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا ټول دغسې کېږي. نو دغسې چې یو فعله یاد کړئ د دې په هغه باندې تاسو ټول یادولی شئ. صرف دا یاد کړئ ښه مذکر غایب ته درې صیغې راځي، مؤنث غایب ته، مذکر حاضر ته، مذکر دا خو غایب شو، درې غایب ته مذکر، درې مؤنث غایب ته، درې مذکر حاضر ته، درې مؤنث حاضر ته، او متکلم ته دوه صیغې دي که مؤنث وي که هغه وي. نو تاسو ته زه یو دنده دې درس کې که هر څه مشکل وي د راتلونکي درس لپاره چې زه تاسو ته دویم درس کې هغه عملي کړم هیله کوم کومنټ کې ووایئ. نو تاسو ته یو دنده در کومه انشاءالله دې نه وروسته که څوک د ګرامر او نور درسونو کې اشتراک کوي نو انشاءالله د هغې نومونه موږ فیسبوک کې د تشویق په خاطر نشروو. مثلا دا درس مو ویلی کتابه دا کورنۍ دنده تاسو ته در کوم هوم ورک کتابه اوزان ولیکئ او ماته یې یا په فیسبوک پاڼه کې یا په ټلیګرام چینل اډمن ته ورسئ. ټلیګرام چینل کې ماته راولېږئ عربیک پښتو اکیډمي ټلیګرام چینل موږ پاڼې ته میسج وکئ فیسبوک کې عربي زده کړه آنلاین مرکز ته یا یوټیوب کې کومنټ وکئ زه تاسو ته هغه کومه د ټلیګرام لینک درلیږمه. نو کتبه اوزان مثلا کتبه کتبو دا درې مانا ما ویلې نور تاسو وکئ. دا کورنۍ دنده شوه تاسو. نو د دې په باره کې چې هر څه مشکل وي تاسو پوښتنه کولی شئ او هیله کوم تاسو نه چې یوټیوب کې عربیک پښتو اکیډمي دا سبسکرایب کړئ او د زنګ علامه کلیک
کړئ. لکه تاسو د هغه لایک او کومنټ ماته لږ تشویق کېږم چې زه ولیکم، نو زه دې کې خپل هغه نیت لرم، صرف تاسو یو لایک او هغه کومنټ غواړم چې زه دې سره نورم تشویق شم. د ټلګرام ادرس دې موږ دغه ده، اربک پښتو اکیډمي، چې چینل ته ننوتئ هلته ممبرس کې اډمن ته میسج کولی شئ. نو دا یې موږ نننی درس و. که څه پوښتنه، سوال، پیشنهاد، انتقاد وي کومنټ کې ویلی شئ ماته. نو تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.